دا د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالي د چیرته چې د خلکو په ګډه همکاري له دولت سره 14 لوی پلونه پر همدغه سیند باندې جوړ شوي دي. اوس تازه سیمې کې 2 نوي پلونه د سیدخیل او یل کلي باندې جوړ شوي او د دغو کلیو اوسیدونکي وایي چې دغو پلونو په جوړېدو سره به په ژوند کې ډېره اسانتیا رامنځته سي او دوی به وکولی شي چې په اسانۍ سره خپل تګ او راتګ وکړي. د پل په جوړېدو سره به زموږ انشاءالله ډېرې ستونزې حل سي او له مخه له ډېرو ستونزو سره مخ وو، لکه څنګه چې حاجي معلم صاحب وویل هغه لارې ډېرې خرابې دي، د غره لارې دي، بل موټران د کښتۍ موټران دي، د هغو تګ ډېر په تکلیف ورسي موږ ته پر هغه لار. نو دا لاره مو کلینیک ته هم ډېره لنډه ده او ولسوالي ته مو هم ډېره لنډه شوله. دلته چې به اوبه ډېرې شوې نو بیا موټران دلته نه شوی پرېوتی، دا لوی موټران نه شوی پرېوتی، پر هغه لار به تلو په غرو کې دغه روو کې ټول به دغه یې ولاړ وو، هلته لګېدلی دلته لګېدلی، کرنچس مت کړی، مقصد شای صاحب وهلې، دغه ټول مشکلات وو. بل لوري بیا ځایي مسؤلین وایي چې پر تازه جوړ شوي پلونو باندې شاوخوا 4 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د ولسونو په همکارۍ او د دولت په همغږۍ باندې سرته رسېدلی دي. خو مسؤلین وایي چې د دوی به هڅه دا وي تر څو پر سیند باندې نور هم د ضرورت اړوند ځایونو باندې نوي پلونه جوړ کړي او لوی لارې جوړ کړي تر څو د خلکو شته ستونزې لا هم حل شي. دا 2 پلونه د ارغنداب په ولسوالي کې د سیدخیلو پر کلي او د یل پر کلي باندې نن وګټې اخیستلو ته وسپارل شول چې دواړه پلونه د 4 میلیونه افغانیو په لګښت باندې سرته ورسېدو. په راتلونکي کې مو پلان دا ده چې انشاءالله د ولس خلک مجاهدین دلته موږ اماده کړي دي چې نور پلونه هم جوړ کړو او د کلو لارې سره ور جوړې کړو. د اسلامي امارت په بیا واکمنېدو سره د ولسونو او دولت تر مابینځ همکاري زیاته شوې ده چې دا د وطن د پرمختګ سبب شوی. عصمت الله قایل، افغانستان ملي راډیو تلویزیون، زابل.